السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به په روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګران ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک ټول غیر فعال ملګري معلوم کړو، بیا هم څنګه کولی شو د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړو. نو تاسو ته ډېره خوندوره او زبردسته طریقه درښایم. که څه موږ نه ډېرو دوستانو دا غوښتنه کوله، ډېرو دا پوښتنه کوله چې موږ ته داسې طریقه راوښایه چې څنګه د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کولی شو او څنګه یې معلومولی شو. اول خو دا ډېر مشکل ده چې موږ باید د فیسبوک غیر فعال ملګري معلوم کړو چې څومره ملګري موږ سره فعال دي او څومره غیر فعال دي. په نن ویډیو کې تاسو ته ډېره زبردست او خوندور طریقه درښایم. تاسو هغه ملګري هم معلومولی شئ چې موږ ته لایک کمنټ نه کوي، یعنې تاسو ته ملګرو ټول لیست راواوړي، تاسو ته به هغه ملګري ټول در وښیي چې تاسو سره فرینډ دي مګر تاسو ته یې هېڅ لایک او کمنټ نه دی کړی. ټول به تاته په لیست کې ښایي چې مثال دغه تاسو ته دومره کمنټونه لایکونه کړي دي بیخي درته کړي نه دي. تاسو ته ډېره اسانه زبردسته طریقه درښایم. نو راشئ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. نو که ویډیو مو خوښ شوه ضروري لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریک کړئ تر څو نور زموږ ورونه هم دغه طریقه زده کړي او ویې ګوري. نو که چېرته تاسو زموږ سره په پیج کې نوي یاست نو زموږ پیج هم لایک کړئ او یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. نو راځئ د موبایل سکرین ته چې پاتې طریقه تاسو د موبایل په سکرین کې در وښیم. ښه نو دوستانو د ټول نه اول به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به دغه یو اپلیکیشن انسټال کړئ، مونکي ټول کټ. او د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې اچولی دی. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته او یا هم په کمنټ کې تاسو لینک لیدلی شئ. له هغه ځای څخه تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به اټومیټیک راخلاص شي. پلی سټور کې هم سرچ کولی شئ، پلی سټور کې هم شته، نو تاسو یې ترلاسه کولی شئ. او که دلته چا پیدا نه کړ نو بیا راشئ زما ټلیګرام چینل ته او تاسو له هغه ځای څخه هم ترلاسه کولی شئ. نو کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړه په خپل موبایل کې نو دا به تاسو راخلاص کړئ. نو دلته به دوستانو تاسو ته ګورئ داسې یو اپشن راشي، داسې یو صفحه به راخلاصي. دلته به تاسو په ګیټ سټارټ باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې دوستانو په ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ تاسو به دلته انګلیسي ژبه باندې انتخاب کړئ، انګلیش او کوم ایډز. Welcome to the world, baby boy. I'll paint you red and white and blue. The indoctrination starts as soon as you. نو دغه کټ کومه بیرته دوباره راشئ، انګلیسي ژبه ورته انتخاب کړئ او په سیو باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو تاسو مخکې لاړ شئ، کنټینیو باندې کلیک ورته وکړئ، بیا هم دغه فینش کړئ. کله چې فینش اپشن باندې کلیک وکړئ دلته وایي تاسو خپل اکاونټ زیات کړئ. دلته به تاسو په لوګین باندې کلیک ورته وکړئ، خپل فیسبوک آی ډي به دلته تاسو ورته زیاته کړئ. نو تاسو به دلته راشئ دوستانو په سکیپ اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ او دغه صفحه به تاسو لومړی سکیپ کړئ. نو کله چې دوستانو تاسو په کنټینیو یا سکیپ اپشن باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ته لوګین پیج راځي. دلته به دوستانو تاسو خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. دا زه خپل فیسبوک آی ډي مې لاګین کوم او تاسو هم خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړئ. زه تر هغې ویډیو لږ څه سټاپ کوم. نو دا دوستانو ما خپله فیسبوک آی ډي لاګین کړه، په اوکې اپشن به ورته کلیک وکړئ. دا دوستانو زموږ فیسبوک آی ډي راخلاصېږي. دغه اپشن صفحه چې کومه ده دا به تاسو کټ کړئ. دا دی زموږ فیسبوک آی ډي چې دا اوس راخلاصه شوه دوستانو. ښه نو دوستانو کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن کې خپل آی ډي راخلاصه کړه دلته لاندې تاسو ته یو څو اپشن ښکاري. په دې کې تاسو ته دغلته یو اپشن راځي، دغه د ټولز په نوم اپشن دی. نو په دغه ټول اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په دغه اپلیکیشن کې ډېرې ځانګړتیاوې دي، ډېرې اپشن پکې دي، ټول تاسو ته نشم درښایي. انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به ځینې مهم اپشن بیا تاسو ته درښایم. په دغه کې دوستانو تاسو ته دلته یو اپشن راځي کلینر یور فرینډ لیست. په دغه کې دغه لومړی کټګوري راځي، بېلې کټګورۍ دي. دوستانو په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله هم دوستانو پر دغه اپشن کلیک وکړئ په دې کې تاسو ته یو څو اپشن راځي. لکه تاسو ته لومړی مهم اپشن چې دی نو انټریکشن دغه اپشن دی. په دې کې تاسو ته لاندې یو اپشن راځي چې مونږ کوم مو سره کار دی هماغه اپشن تاسو ته درښایم. نیګیټیو اکاونټ لکه یو دغه اپشن. دوستانو په دې کې تاسو ته هغه کسان هغه ملګري درښایي چې تاسو هغو اکاونټونه غیر فعال شوي دي، غیر فعال ملګري دلته معلومولی شئ. دلته تاسو ته بل اپشن راځي ریموو آل فرینډز. په دغه اپشن چې تاسو کلیک وکړئ دوستانو لاندې سکرین باندې ورته کلیک وکړئ نو تاسو د فیسبوک ټول ملګري په یو ور ختمولی شئ، که فعال دي او که غیر فعال دي. دوستانو مونږ راځو په دغه لومړی اپشن چې کوم ښکاري نو انټریکشن. دوستانو په دغه اپشن کې بیا تاسو ته هغه ملګري درښایي چې تاسو ته یې پوسټ لایک کمنټ نه دی کړی. مثال ملګرو تاسو په پوسټ باندې البته ستاسو په پوسټ باندې نه لایک کوي او نه کمنټ کوي، همدغسې تاسو سره فرینډ دي، تاسو پکې خپل هغه ملګري معلومولی شئ. کله دوستانو په دغه اپشن باندې تاسو کلیک وکړ لاندې راشئ سټارټ سکرین اپشن ښکاري پر دغه کلیک وکړئ. دوستانو تاسو نیټ باید یو څه قوي وي او لږ څه شي به انتظار هم ورته وکړئ. زما نیټ چې دی لږ څه ضعیف هم دی خو بیا هم زه ورته لږ شي انتظار کوم تر څو دغه اپشن موږ ته راخلاص شي. نو لږ شي به انتظار وکړئ. او بل دوستانو که تاسو په ډیکټیو پرنټ باندې دغه اپشن اکاونټ انتخاب کړ او په سټارټ باندې کلیک وکړ دغه لږ وخت بیا ډیر نیسي. دا دوستانو موږ ته دغه راخلاص شو. پورته تاسو ته اپشن راځي سلیکټ
او کتل د تاسو کلیک وکړئ ان سلیکټ بشي دغه دوستان ګورئ په دغه تاسو کلیک وکړئ سلیکټ بشي ګورئ دوستان دلته اوس تاسو ته ښایي چې تاسو لاندې ځای نور ملګري هم درته راخلاصیږي ګورئ زما نیټ ضعیف دی 40 ملګري خلاص دلته د ملګرو تعداد او شمېر ښایي چې څومره زیات شول څومره کم دي لاندې پسې ځای نور درته راخلاصیږي خو لومړی هغه ملګري درته ښایي چې په نږدې راتلونکي وخت کې مثال 1-2 میاشتې یا 3 میاشتې کې تاسو ته هیڅ لایک کمنټ نه دی کړی اوس دغه لومړی کس دی اساون اخونزاده مثال ماته یې کمنټ نه دی کړی لایک یې هم نه دی کړی 0 دی د بل هم ورپسې 0 دی لاندې ټول 0 دي که تاسو چېرته راشئ دوستانو تاسو پکې ډېر نږدې ملګري هم ووینئ چې هغه موږ ته لایک کمنټ نه دی کړی تاسو په خپله ورباندې سوچ وکړئ چې دغې په د نږدې وختونو کې موږ ته کوم لایک کمنټ کړی دی او که نه مثال د ملګری زما نږدې ملګری دی زه غواړم دغه نه کړم مثال دغه ختم نه کړم دلته تاسو دغه اپشن باندې ورته کلیک کړئ دغه ان سلیکټ شو دغه د او دوستانو ویډیو نور نه اوږدوم راځم تاسو طریقه درښایم کله چې دوستانو تاسو دغه ملګري انتخاب کړل دلته وایي تاسو دغه ملګري انفالو کوئ که ډیلیټ کوئ زه ورته وایم چې نه دغه ملګري زه غواړم ډیلیټ کړم تاسو چې کله په ډیلیټ باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه ملګري به ټول ډیلیټ شي خو دلته دوستانو 100 ملګري موږ ته سلیکټ شوي دي لاندې به راشي چې څومره لاندې ځئ دلته نور هم راخلاصیږي شمېر تعداد زیاتېږي 119 ته ورسېده ګورئ دوستانو د اعداد 111 ته ورسېده همدغسې تاسو پکې معلومولی شئ او تاسو به ټول هغه ملګري پیدا کړئ ټول به هغه ملګري درته سلیکټ کړي چې هغوی تاسو ته لایک نه کړی نه لایک کړی دی او نه تاسو ته کمنټ کړی دی نو دوستانو زه پکې وینم ټول هغه کسان دي ټول ملګري زه زیاتره پکې پېژنم ما ته یې نه لایک کړه او نه کمنټ زه غواړم دغه ډیلیټ کړم ویډیو لږ څه سکیپ کوم کوم چې نږدې ملګري دغه ترې بیلوم او نور بیا ترې ختموم نو دا دوستانو کله چې تاسو خپل ملګري ټول چیک کړل کوم ملګري مې نږدې و هغه مې تر وویستل لاندې په ډیلیټ فرینډ باندې تاسو ورته کلیک وکړئ مثال زه غواړم ډیلیټ یې کړم نو دلته ماته ووایي چې تاسو غواړئ چې 223 ملګري د دغه لیست څخه وباسئ ډیلیټ کړئ او زه ورته وایم چې هو په اوکې اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ د دې دوستانو دغلته ریمووینګ شروع شو او دغه ملګري یو ډیلیټ کېږي تاسو به ورته لږ انتظار وکړئ مثال دغه اوس چې دی ختمیږي 3 ملګري ریموو شول زه ویډیو لږ څه سکیپ کوم چې دغه سکین مکمل پای ته ورسیږي او دغه ملګري ټول د فرینډ لیست څخه ووځي نو دا دی دوستانو دغه فرینډ ریمووینګ شروع شوی دی نو البته دا چې لږ وخت نیسي تاسو په دغه وخت کې لږ حوصله ولرئ موبایل یې خواته کیږدئ یو څو دقیقې ورته انتظار وکړئ 4-5 دقیقې او ستاسو دغه ملګري به ټول له دغه ځای څخه ختم شي نو په دغه طریقه دوستانو تاسو یو خو دغه ملګري معلومولی شي تاسو ته لایک او کمنټ نه کوي او ملګرو بل ډیکیټیو فرینډ چې کوم دي په هغه کې تاسو غیر فعال ملګري معلومولی شي هغو سکین لږ څه وخت غواړي تقریبا 4-5 دقیقې او تیز انټرنیټ ته هم اړتیا لري نو هغه تاسو بیا لږ انتظار وکړئ او هغه کار په کراره تاسو پکې وکړئ دوستانو زه ویډیو په همدغه ځای باندې سټاپ کوم دروم زموږ د نن ورځې ویډیو تاسو ته ښکاري چې ملګري نو تاسو ته ښکاري چې ملګري نیمو کېږي او زموږ د فرینډ لیست څخه کمیږي نو دوستانو دا طریقه ده په دغه طریقه تاسو د فیسبوک غیر فعال ملګري ختمولی شئ او یا هم هغه ملګري معلومولی شي تاسو ته لایک کمنټ نه کوي نو دا وه زموږ ویډیو په دې لشي ویډیو مو خوښ شوي که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپلو نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ